روان کال کې به د 53 میگاواټه د اوبو نه د بجلی جوړولو 2 منصوبې مکمل شي. د کال د 2.4 ارب روپو د ګټې تمه ده. د توانایي منصوبو په وخت مکمل کولو کې به ځنډ ونه زغملی شي. د توانایي او بجلی د خصوصي مرستیال انجینیر طارق سدوزی او سیکرټري محمد زبیر خان وینا. د خیبر پښتونخوا حکومت د خپل وسیلو او وسایلو نه د توانایي په جاري منصوبو تیزی سره کار کوي چې پکې ګڼې منصوبې د مکمل کېدو په اخیری پړاو کې دي. دغه منصوبې به راتلونکي وخت کې د صوبې معیشت، استحکام او صنعتي شعبې په ترقۍ کې لاس مرسته وکړي شي. روان کال کې به د 53 میگاواټه د اوبو نه د بجلی جوړولو 2 منصوبې مکمل شي چې د پیدا کیدونکي بجلی نه به صوبې ته د کال د 2.4 ارب روپو نه زیاته ګټه ترلاسه کیږي. راتلونکي کال کې به د سوات ضلع د ګورکین مټلتان 4 میگاواټه د پن بجلی منصوبه ترسره شي او د بجلی پیداوار به شروع شي. د اوبو نه د بجلی جوړولو د منصوبو سره سره ولس ته زر تر زره اسانۍ ورکولو دپاره لکونو غریبو کورنو ته د مفت سولر سیستم لګولو په منصوبه به هم ډیر زر عملی کار شروع شي. د پیړو په شان زیاته اهمه اداره به د ټیم ورک لاندې د ماهرانو او پوهانو په ملتیا او مرسته د صوبې ترقی یافته او د کلیز اربونو روپو ګټې ورکولو والا اداره جوړول شي. دا خبرې د توانایي او برېښنا دپاره د وزیر اعلی خصوصي مرستیال انجینیر طارق سدوزی او د توانایي او برقیات سیکرټري محمد زبیر خان د توانایي منصوبو د پرمختګ په هکله د خپلې مشرۍ لاندې د جایزې اخیستلو غونډې ته کړي دي. غونډه په پیډو هاوس پېښور کې وشوه. د پیډو چیف ایگزیکټیو عرفان الله خان بریفینګ ورکولو کې وویل چې د پیډو په نگرانۍ کې دا وخت د هایډرو او سولر پاور په شمول د ټرانسمیشن لاین د توانایي په ګڼو منصوبو کار روان دی. پیډو د اوبو نه د بجلی جوړولو 8 منصوبې کامیابۍ سره سرته رسولي دي، د کومو نه چې په مجموعي توګه 102 میگاواټه بجلی پیدا کولی شي. د دغه بجلی نه صوبې ته د کال د 15 ارب روپو نه زیاته ګټه ترلاسه کیږي او په 12 منصوبو تیزی سره کار جاری دی. په دغه منصوبو کې 300 میگاواټ بالاکوټ ماسیرا، 88 میگاواټ گبرال کالام، 150 میگاواټ مادین سوات، 4 میگاواټ مټلتان سوات، 1 میگاواټ لاوی چترال، 4.8 میگاواټ کوټو دیر، 11.8 میگاواټ کرولا شانګلا، 10.5 میگاواټ چپری چارخیل کورم او 4.9 میگاواټ مجاهدین پاور پراجیکټ تورغر شامل دي. په مجموعي طور به د دې منصوبو نه 278 میگاواټه بجلی پیدا کولی شي چې صوبې ته به د کال د 15 ارب روپو نه زیاته ګټه ترلاسه کیږي. په دې منصوبو کې زیاتره منصوبې د مکمل کېدو په اخیری پړاو کې دي. د روان کال په دوران به دیر کې 4.8 میگاواټ کوټو پراجیکټ او شانګلا کې 11.8 میگاواټ کروڑا پاور پراجیکټ مکمل شي او د بجلی پیداوار به شروع شي. غونډه کې د توانایي او برېښنا خصوصي مرستیال انجینیر طارق سدوزی او د توانایي او برقیات سیکرټري محمد زبیر خان د پیډو پراجیکټ ډایرکټرانو او واکمنانو ته هدایات جاری کړل چې منصوبې په ټاکلي وخت سرته ورسوي او دې لړ کې هر ډول ځنډ به د زغملو نه وي.
د غونډې په اخره کې د توانایي او برېښنا سیکرټري محمد زبیر خان د پیړو واکمنانو ته سختۍ سره تاکید وکړ چې 1,10,000 کورنو ته د مفت سولر ورکولو په منصوبه زر تر زره عملي کار شروع کړي او په سواد کوریډور د ترانسمیشن لاین تعمیر په منصوبه هم کار نور تیز کړي چې دا شان د ولسی ښېګړې او ګټې د منصوبو پیدا ولس ته زر تر زره ورسیږي. امجد علي خادم، پښتونخوا ټي وي، پېښور.